دا زموږ شک نه دی، دا زموږ یقین دی چې دا دهشتګردي چې دا د پاکستاني ریاست په سرپرستۍ کې کېږي. دلته بار بار زموږ دا ذکر کېږي چې یاره موږ قربانۍ ورکړي. رښتیا خبره دا ده چې موږ قربانۍ نه دي ورکړي، موږ یې قرباني کړي دي. کله په دې ملک باندې چا هم نه کړې ده. هندوستان راغلی دی، چین راغلی دی، روس راغلی دی، څوک راغلی چې حمله یې کړې ده چې موږ ورغلو په موټو کې جنګېږو او شهیدان شو. موږ د دې ملک پوځونو، د دې ملک اسټابلیشمنټ د خپلو ناوړه اغراضو دپاره قرباني کړي وو او ټول سوات یې قرباني کړی. او زه دا خبره ډېر واضح کوم چې نور موږ دې قربانۍ ته نه یو تیار، دې قربانۍ ته موږ نور تیار نه یو. یو خبره دلته ځوانان کوي، څوک کوئی ټوپک به راکړو، څوک کوئی درنه کوو. ګوره چې زموږ د سوات او بیا د ټولې پښتونخوا د وجود ضرورت شي، موږ جلسه هم کوو، موږ به درنه هم کوو، او که ضرورت شو ټوپک به هم راکړو. داسې خبره نه ده چې یاره موږ بس یو کار کوو دا بل نه کوو. البته د هر یو کار خپل خپل ټایم وي، خپل خپل وخت وي. د مازدیګر په ټایم چا د ماسپښین مونږ نه دی کړی، ماسپښین په ټایم باندې چا د مازدیګر مونږ نه دی کړی. اوس دا وخت زموږ فیصله دا ده چې موږ به په سوات کې د دهشتګردۍ د خاتمې دپاره دا چې کوم خلک دلته راوستلي شوي دي د دوی د واپس د شړلو دپاره په 20 د سپتمبر یو لوی قومي احتجاج کوو. ورونو سوات دا وخت 25 لکه نه واله د 10 لکه پورې آبادي ده. زه تاسو ته یو تجویز کوم. اوله خبره خو دا ده چې په دا مظاهره کې موږ خپلې خویندې میندې هم راوباسو، دې مظاهرې ته یې راولو او داسې ښه په پرده، په ستر، په احترام باندې یو جدا ځای کښېني چې زموږ زنانه پکې کښېني. دارنګه د پرایویټ سکول منیجمنټ والا ملګري چې راغلي دوی ټولو ته زموږ دا خواست دی. سرکاري سکولونو کې هم موږ دا خواست کوو چې دا څونه ماشومان دي، دا ماشومان هم دې مظاهرې ته راشي. په دا ورځ چې موږ احتجاج کوو، دا موږ د یو څو زرو کسانو احتجاج نه کوو، دا د سوات احتجاج دی او موږ به ټوله مینګوره په یو جلسهګاه باندې بدلو، ټوله مینګوره به په جلسهګاه باندې بدلو. د دې علاوه د دې مظاهرې د کامیابېدو دپاره دلته یو خو زموږ سیاسي مشرانو لوظونه وکړو. زما د دوی په لوظ باندې یقین دی، خو دا یقین پکار دی چې موږ په اثبات باندې ورسوو. خو دا خبره پکار دی چې په خبره پاتې نه شي. موږ د دې عادت شوي یو، زه باید ځان ته ووایم او بل چا ته ګوته نه نسم چې ګڼه ووي نو موږ وایو هر نمونه قرباني ورکوو. خو چې کله تقریر مې ختم شي بیا زه د بل سړي تقریر اورېدو ته نه کېږم، بیا روان یم ځم. نو مهرباني به کوو سیاسي پارټیانو باندې اول ذمواري راځي چې دی عوامي نیشنل پارټي یا پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي یا پیپل پارټي یا جماعت اسلامي یا نور چې زموږ پارټیانې دي، چې دا په قسم به دا وایو چې خپله جلسې له چې د جماعت اسلامي مشر راځي یا د عوامي نیشنل پارټۍ ایمل خان راځي، هغې له چې موږ څونه خلک راولو، ټوله خلک به هره پارټي چې د پارټۍ مشر راځي دې جلسې له به راولي. او دا به ثابتول غواړي په دې جلسه کې. دویمه خبره دا ده چې عزیزانو موږ په تاسو باندې غوږ کوو. ګوره که دهشتګردي خدای مکه جوړه شي
نو دلته دوکاندار دوکانداري کولی شي، نه درزي درزیتوب کولی شي، نه یو زمیندار بیا زمینداري کولی شي، نه یو خان خاني کولی شي. موږ په دوی ټول سوال په خلکو دا غږ کوو چې وروره موږ خلکو ته هم ضرورت لرو، خو موږ به پیسو ته هم ضرورت لرو د سوات قومي جرګه. د دې دپاره چې هر کلي ته موږ ټرانسپورټ ودرو، موږ ګاډي ودرو، او د کلو نه چې خلک راوځي چې له ګاډ د وجې د سورلۍ د وجې نه څوک پاتې نه شي. نو په ټولو شتمنو خلکو باندې، په وسدارو خلکو باندې موږ ته دا خواست کوو چې په دې کې د سوات قومي جرګې کومک وکړئ، ملګرتیا وکړئ. درېیمه خبره یا څلورمه خبره بیا دا ده چې دلته زموږ څو تحصیلونه دي، 7 تحصیله دي په سوات کې. په هر تحصیل کې چې د سوات قومي جرګې کوم مشران دي، د کارنده کمیټې مشران دي او د کونسل مشران دي، دوی به خپل میټینګونه کوي. په هغه متعلقه تحصیل هر یو کلي او بانډې ته به ځو، د کلي په هر جومات کې به وینا کوو، په هر حجره کې به وینا کوو، هر بازار کې. او زما تجویز دا دی چې د لکونو په تعداد کې یو هنډبیل موږ چاپ کړو چې په ټول سوات کې خور کړو، د دې لپاره چې د سوات هر څوک د دې نه خبر شي. او لکه شیرشاه خان چې خبره وکړه، زمونږ ځوانان چې دي په کار نه د سوشل میډیا استعمال دا په بھرپوره طریقه چې کوم دی د دې جلسې پورې وکړي. صحافیان ټول زمونږ ناست دي، دوی ته دا خواست کوو چې تاسو اخبارونه، ستاسو ټلویزیونان، ستاسو د میډیا ذریعې دا پکار دی چې زموږ سره د 20 ستمبر په دې جلسه کې مکمل کومک وکړي. په دې کې تاسو زموږ خبرونه وچلوئ، مضامین ولیکئ په دې باندې، د دې دپاره چې موږ خپل وطن دا بچ کړو. دا به زموږ یو فیصله کن اقدام د مظاهرې او د جلسې په حواله باندې موږ به دا ثابتوو او داسې به یې ثابتوو چې د دې وطن هر یو دشمن دی، هر یو بدخوی دی چې هغه دا جلسه په ذهن کې راځي او د دې وطن د دشمنۍ فکر د خپلو مضغونه وباسي. چې داسې د اتفاق مظاهره موږ په دې سوات کې دې ځله وکړو. یو خبره دې ملګرو بله وکړه، د ټوپک خبره دلته وشوه. وروره ټوپک د خپل ورور او عزیز په خلاف استعمال دا غلط کار دی. پکار دی چې پښتون دا ونه کړي، خپل ورور عزیز په خلاف ټوپک استعمال ونه کړو. البته د وطن د دشمن، د قام د دشمن په خلاف ټوپک بیا د پښتنو زیور دی، د پښتنو کالی دی. ټوپک استعمال به موږ کوو، خو په هغه صورت کې چې د دې ځای نه پاکستان لاړ شي، د ده پوځونه بیا نه وي، د ده دا پولیس نه وي، د ده دا شنه جنډه پاک سرزمین دا ترانه چې دا نه سوات یې موږ ته حواله کړو. بیا وروره موږ پوهېږو او د سوات کې چې کوم دهشتګرد دي یا بل څوک دي بیا ورسره موږ پوهېږو. په هغه صورت کې بیا موږ ټوپک خامخا راوړو. البته اوس موږ دا خبره کوو، دا زموږ شک نه دی، دا زموږ یقین دی، د سوات د خلکو یقین دی دا چې دا دهشتګردي چې دا د پاکستاني ریاست په سرپرستۍ کې کېږي. دا موږ ځکه دا خبره کوو چې د دې ملک صدر د هغه وخت چیف آف سټاف جنرال مشرف دا خبره کوي، په میډیا پرته ده، په یوټیوب باندې تاسو وګورئ. هغه دا وایي جلال الدین افغاني او فقیر محمد چې کوم دی دا زما هیروګان دي، اسامه بن لادن زما هیرو دی. د دې ملک یو بل د ISI پخوانی کمانډر ان چیف دی چې شو ته ډایرکټر جنرال، هغه دا وایي دا بیت الله مسعود او فقیر محمد چې دی دا زموږ خلک دي. دارنګه یو بل سړی امیر سلطان تارڼ نومې دی، هغه کرنل امام باندې مشهور دی، هغه وایي 50,000 دهشتګرد موږ تیار کړي دي. دارنګه برګیډیر یوسف یو بل پوځي دی، په اختر عبدالرحمن کتاب لیکلی دی، هغه وایي دهشتګرد موږ تیار کړي دي او موږ په خپلو سترګو هم دا لیکلي دي. نو عزیزانو
دې کې هېڅ شک نشته دی چې دا دهشتګرد دوی پیدا کړي دي موږ دا خبره ورته کوو دا زموږ ملک دی تاسو د دې ملک ووځئ که دې ملک باندې رحم څوک کول غواړي په دې کې به عام پوځي عام میجر عام کمانډر عام کرنل نه شامل خو پالیسي صاحبو ته موږ دا خبره کوو چې که په دې ملک رحم کول غواړئ او دا ملک ساتل غواړئ د هغې دپاره ضروري خبره دا ده چې دا کوم خلک یې راوستي دي دا شپې ته شپې کوز کوي او د دې ځای نه یې ویشئ لکه د بنو نه چې وویشتو د سوات نه یې وباسئ دا به ستاسو په دې ملک باندې رحم او که تاسو نه وباسئ بیا به انشاءالله که بله لار پاتې نه شوه بیا نو ډاکټره تا خو اعلان کړی دی د جنګ زه ستا نه ډېر مشر وم او بوډا وم خو بیا به راوځي بیا دا موږ بوډاګان به هم انشاءالله په دې کې چې کوم دی مخکې کېږو دا خپلو د غرونو سر ته به خامخا کېږو البته دا خبرې دا به موږ داسې نه کوو چې یاره د سبا کار نن کوو د نن کار په پرون کوو هر کار به خپل ټایم لري نن زموږ خبره د احتجاج ده د پوره من احتجاج او دې پوره من احتجاج به د سوات هر سړی راځي هر سپین ږیری به راځي هر ځوان به راځي خپلې خویندې میندې به راولو او خپل ځوانان ماشومان به راولو دې ته بچي به خپل راولو چې دنیا ته موږ دا وښایو چې زموږ سره ظلم روان دی زیاتې روان دی موږ ظلم او زیاتې په خلاف راوتي یو داسې به کوو ټول به راځو دا